बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम په نامه د هغې پاک ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ ټولو زده کوونکو زما سلام واخلئ. زه حاضر یم د یو بل کلاس سره. نن به په دې کلاس کې مونږه هسې ګپ شپ لګوو. زما ډېر زکام دی. I have bad cough. مونږ داسې څنګه ویلی شو چې زما ډېر زکام دی. I have bad cough. زما ډېر زکام دی. زما سر ګریږي. ګریدو ته په انګلیش کې وایي itching. itching. My head is itching. زما سر ګریږي. My head is itching. زما سر ګریږي یا خارښتیږي. او ګورئ که بله یو خبره مونږ کوو که نه وایو اکثر چې آیا ته زما نه خفه یې؟ دا به په انګلیش کې څنګه وایو چې آیا ته زما نه خفه یې؟ Are you annoyed with me؟ تاسو داسې ویلی شئ که چاته وایئ چې آیا ته زما نه خفه یې؟ نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ Are you annoyed with me؟ آیا ته زما نه خفه یې؟ Are you annoyed with me؟ آیا ته زما نه خفه یې؟ تا ته به زه د زړه خبره وکم. داسې مونږ وایو که نه چې تا ته به زه د زړه خبره وکم، یعنی د خپل زړه خبره به تا ته وکم. Shall I speak the word in my heart؟ Shall I speak the word in my heart؟ تا ته به زه د زړه خبره وکم. Shall I speak the word in my heart؟ تا ته به زه د زړه خبره وکم. ګوره یو خبره مونږ کوو که نه وایو چې هغه پوه کړه، هغه ډېر ورانه کړی دی، هغه کس پوه کړه. که داسې مونږ وایو چې هغه پوه کړه نو دا به په انګلیش کې څنګه وایو؟ تاسو څنګه ویلی شئ چې هغه پوه کړه؟ make him understand. ډېر آسان انګلیش دی د دې. make him understand. هغه پوه کړه. make him understand. هغه پوه کړه. دا سراسر غلط دی. مونږ وایو که نه چې دا کار تا کړی دی خو سراسر یعنی ټول غلط دی. که مونږ وایو چې دا سراسر غلط دی نو په انګلیش کې داسې ویلی شو This is out of line. This is out of line. د دې مطلب دی دا سراسر یعنی ټول غلط دی. This is out of line. دا سراسر غلط دی. ما ته ستا د همدردۍ ضرورت نشته. ما ته ستا د همدردۍ ضرورت نشته. I don't need your sympathy. I don't need your sympathy. ما ته ستا د همدردۍ ضرورت نشته. I don't need your sympathy. ما ته ستا د همدردۍ ضرورت نشته. ګوره یو بلې خبرې ته مونږ وایو که نه چې هغه ما ته پخپله ویلي. که څوک مونږ ته خبره وکړي او مونږ بل چاته وایو چې یار هغه ما ته پخپله ویلي، هغه ما ته پخپله ویلي، دا مونږ په انګلیش کې څنګه ویلی شو چې هغه ما ته پخپله ویلي؟ He himself said to me. He himself said to me. ما ته هغه پخپله ویلي. He himself said to me. ما ته هغه پخپله ویلي. غوسه ولې کوي؟ غوسه ولې کوي؟ یعنی په قهرېږي ولې؟ غوسه ولې کوي؟ Why do you get angry؟ ولې غوسه کوي؟ Why do you get angry؟ ولې غوسه کوي؟ Why do you get angry؟ غوسه ولې کوي یا ولې غوسه کوي؟ Why do you get angry؟ ما په خپل حال باندې پرېږده. وایو که نه چې ما په خپل حال باندې پرېږده. Leave me on my own. Leave me on my own. ما په خپل حال باندې پرېږده. Leave me on my own. ما په خپل حال باندې پرېږده. ما څه غلط نه دی ویلي. مونږ وایو که نه چې ما خو څه غلطې خبرې نه دي کړي، ما څه غلط نه دی ویلي. I didn't speak anything wrong. I didn't speak anything wrong. ما څه غلط نه دی ویلي. I didn't speak anything wrong. ما څه غلط نه دی ویلي.
ته ډیر زیات تپوسونه کوي. مونږ وایو کنه چې ته ډیر زیات تپوسونه کوي. داسې مونږ په انګلیش کې ویلی شو you ask too many questions. you ask too many questions. ته ډیر زیات تپوسونه کوي. زه صرف ستا دپاره ژوند کوم. زه صرف ستا دپاره ژوند کوم. I am alive only for you. I am alive only for you. زه صرف ستا دپاره ژوند کوم. هغه ستا ډیر صفتونه کوي. هغه ستا ډیر صفتونه کوي. He speaks highly of you. He speaks highly of you. د دې دا مطلب شو چې هغه ستا ډیر تعریفونه ډیر صفتونه کوي. He speaks highly of you. هغه ستا ډیر تعریفونه یا صفتونه کوي. ته د عزت قابل نه یې. ته د عزت قابل نه یې. You don't deserve respect. You don't deserve respect. ته د عزت قابل نه یې. You don't deserve respect. ته د عزت قابل نه یې. ما داسې څه غلط کړی دی. یعنی ما کوم داسې غلط کار کړی دی. What's wrong have I done? What's wrong have I done? ما داسې څه غلط کړی دی. What's wrong have I done? ما داسې کوم غلط کار کړی دی. دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. لکه څنګه چې مونږ وایو بس که بس دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. Just in this matter here. Just in this matter here. بس دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. Just in the matter. Just in this matter here. دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. Just in this matter here. دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. په ما ناوخته کیږي. په ما ناوخته کیږي. I am getting late. I am getting late. په ما ناوخته کیږي. I am getting late. په ما ناوخته کیږي. زما ډیر زکام دی. I have bad cough. مونږ داسې څنګه ویلی شو چې زما ډیر زکام دی. I have bad cough. زما ډیر زکام دی. زما سر ګریږي. ګریدو ته په انګلیش کې وایي itching. itching. My head is itching. زما سر ګریږي. My head is itching. زما سر ګریږي یا خارښتیږي. او ګورئ که بله یو خبره مونږ کوو که نه وایو اکثر چې آیا ته زما نه خفه یې. دا به په انګلیش کې څنګه وایو چې آیا ته زما نه خفه یې. Are you annoyed with me? تاسو داسې ویلی شئ که چاته وایئ چې آیا ته زما نه خفه یې نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ Are you annoyed with me? آیا ته زما نه خفه یې. Are you annoyed with me? آیا ته زما نه خفه یې. تا ته به زه د زړه خبره وکم. داسې مونږ وایو که نه چې تا ته به زه د زړه خبره وکم. یعنی د خپل زړه خبره به تا ته وکم. Shall I speak the word in my heart? Shall I speak the word in my heart? تا ته به زه د زړه خبره وکم. Shall I speak the word in my heart? تا ته به زه د زړه خبره وکم. ګوره یو خبره مونږ کوو که نه وایو چې هغه پوه کړه. هغه ډېر ورانه کړی دی. هغه کس پوه کړه. که داسې مونږ وایو چې هغه پوه کړه نو دا به په انګلیش کې څنګه وایو. تاسو څنګه ویلی شئ چې هغه پوه کړه. Make him understand. ډېر آسان انګلیش دی د دې. Make him understand. هغه پوه کړه. Make him understand. هغه پوه کړه. دا سراسر غلط دی. مونږ وایو که نه چې دا کار تا کړی دی خو سراسر یعنی ټول غلط دی. که مونږ وایو چې دا سراسر غلط دی نو په انګلیش کې داسې ویلی شو This is out of line. This is out of line. د دې مطلب دی دا سراسر یعنی ټول غلط دی.
दिस इज आउट ऑफ लाइन, دا سراسر غلط دی. ما ته ستا د همدردۍ ضرورت نشته. ما ته ستا د همدردۍ ضرورت نشته. I don't need your sympathy. I don't need your sympathy. ما ته ستا د همدردۍ ضرورت نشته. I don't need your sympathy. ما ته ستا د همدردۍ ضرورت نشته. ګوره یو بلې خبرې ته مونږ وایو که نه چې هغه ما ته پخپله ویلي. که څوک مونږ ته خبره وکړي او مونږ بل چاته وایو چې یار هغه ما ته پخپله ویلي، هغه ما ته پخپله ویلي، دا مونږ په انګلیش کې څنګه ویلی شو چې هغه ما ته پخپله ویلي. He himself said to me. He himself said to me. ما ته هغه پخپله ویلي. He himself said to me. ما ته هغه پخپله ویلي. غوسه ولې کوي؟ غوسه ولې کوي؟ یعنی په قهرېږي ولې؟ غوسه ولې کوي؟ Why do you get angry? ولې غوسه کوي؟ Why do you get angry? ولې غوسه کوي؟ Why do you get angry? غوسه ولې کوي یا ولې غوسه کوي؟ Why do you get angry? ما په خپل حال باندې پرېږده. وایو که نه چې ما په خپل حال باندې پرېږده. Leave me on my own. Leave me on my own. ما په خپل حال باندې پرېږده. Leave me on my own. ما په خپل حال باندې پرېږده. ما څه غلط نه دی ویلي. مونږ وایو که نه چې ما خو څه غلطې خبرې نه دي کړي، ما څه غلط نه دی ویلي. I didn't speak anything wrong. I didn't speak anything wrong. ما څه غلط نه دی ویلي. I didn't speak anything wrong. ما څه غلط نه دی ویلي. ته ډیر زیات تپوسونه کوي. مونږ وایو که نه چې ته ډیر زیات تپوسونه کوي. داسې مونږ په انګلیش کې ویلی شو you ask too many questions. You ask too many questions. ته ډیر زیات تپوسونه کوي. زه صرف ستا دپاره ژوند کوم. زه صرف ستا دپاره ژوند کوم. I am alive only for you. I am alive only for you. زه صرف ستا دپاره ژوند کوم. هغه ستا ډیر صفتونه کوي. هغه ستا ډیر صفتونه کوي. He speaks highly of you. He speaks highly of you. د دې دا مطلب شو چې هغه ستا ډیر تعریفونه ډیر صفتونه کوي. He speaks highly of you. هغه ستا ډیر تعریفونه یا صفتونه کوي. ته د عزت قابل نه یې. ته د عزت قابل نه یې. You don't deserve respect. You don't deserve respect. ته د عزت قابل نه یې. You don't deserve respect. ته د عزت قابل نه یې. ما داسې څه غلط کړی دی. یعنی ما کوم داسې غلط کار کړی دی. What's wrong have I done? What's wrong have I done? ما داسې څه غلط کړی دی. What's wrong have I done? ما داسې کوم غلط کار کړی دی. دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. لکه څنګه چې مونږ وایو بس که بس دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. Just in this matter here. Just in this matter here. بس دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. Just in the matter. Just in this matter here. دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. Just in this matter here. دا خبره په دې ځای باندې پرېږده. په ما ناوخته کیږي. په ما ناوخته کیږي. I am getting late. I am getting late. په ما ناوخته کیږي. I am getting late. په ما ناوخته کیږي.